Game on 1000 शहर कराची का बच्चा मैं आता असली पॉप से सबको मिलाना है छोटे उम्र में ही सबको सिखाना गाना है ऐसे دا ماشوم د کراچۍ د لیاري سیمې وکاس بلوچ دی چې له خپلو ځوانانو ملګرو سره د ریپ په طرز سندرې وایي. لیاري په یو وخت کې د پاکستان تر ټولو خطرناکه سیمه ګڼل کېده. د شوروي اتحاد پر ضد د افغانستان جګړې لپاره کراچۍ د ترانسپورت په برخه کې یو لوی مرکز و او په لیاري کې به وسلې او نشهیي مواد خرڅېدل. د جرایم پیشه خلکو د فعالیتونو له وجې د لیاري د خلکو نه یوازې مالي ستونزې زیاتې شوې بلکې ځینو یې نشو ته مخه کړه. لیاری بیسیکلی مطلب گینگستر جگہ ہے نا. لیاري د بدمعشانو ځای و. دلته به جرمونه کېدل او د خلکو راتل به هم ورته ګران و. اوس دا سیمه ډیره پرامنه ده او پکې بهتري راغلې ده. په لیاري کې د ریپ سندرو نه علاوه فوټبال او نورې لوبې هم کیږي او اوس خلک په ریپ سندرو کې د خپل سیمې حالات بیانوي. تو اب کافی لوگوں کے سامنے یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں اور لوگ جو ہے نا اس ریپ کے ذریعے ان چیزوں کو ڈیفائن کرتا ہے. په لیاري کې په 2013 کال کې امنیتي ځواکونو عملیات پیل کړ. په دې مهال جرایم پیشه خلکو له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې لاسي بمونه او دغسې نورې وسلې وکارولې. سکولونه او تجارتي مرکزونه بند شول او ماشومان لارو کوڅو کې ژوند تېرولو ته اړ شول. د لیاري خلک وایي د امنیتي ځواکونو د عملیاتو وروسته د سیمې حالات ډېر بدل شوي دي. शहर कराची का बच्चा मैं आज का पढ़ने से ज्यादा मैं रैप में पापी था चिल्लो बच्चा बाकी था बाकी हिप हॉप का बच्चा ही काफी था आदि तो सुनने का और समझने का रैप ही करना था बस ही मगन में था असली हिप हॉप से सबको मिलाना छोटे उम्र में ही सबको सिखाना है गाना है ऐसे न तुमसे हो पाना है लिखते हैं कैसी ये اته کلن وکاس بلوچ وایي د ریپ په ذریعه د کراچۍ او د خپلې سیمې لیارې مسئلې راپورته کول غواړي. बंदा में देवा रवा अस्ते बलोची स्कूल शुशा मैं को खनामा एल दिया कुल्लू में बिया के इशर वरा इशर जाए ना वरा गिरा गोल चप बिया वरा मन दिन न नौजवान नस्ल है म्यूजिक की तरफ आ रहे हैं जैसे ड्रग्स. ځوانان د موسیقي اړخ ته را روان دي، نشي پریږدي او موسیقي خپلوي. نو دا یوه ښه خبره ده. هغوی د خپل صحت خیال ساتي. تر ټولو مهمه دا ده چې په دې هلکانو کې هنر دی او هنر طرف ته تلل تر ټولو ښه خبره ده. د لیارې د ریپرانو ته د خلکو ډیر پام نه و خو ستا هنرمندان خپلې سندرې په انټرنیټ خپروي او په میلیونونو خلک یې ګوري. बड़ी दुखी है कहानी आके रैपर तो पूछो खून पसीने नाल बने गाने. मुझको फख्र है कि मैं भी एक रैपर हूँ. मुझको फख्र है कि मैं भी एक रैपर हूँ. मुझको फख्र है कि मैं भी एक